بیان د یو نعمت او داغه د درې عذابونو او دای د سببونو باندې نعمت الماء وایتا نعمت انفجار الماء من الحجر وای دسمه لش نعمت انفجار العين من الحجر د ګټنا دولس چینی روانول نو دمسیم اغی تداغی ترتیب خودل او پای باندې هر قسمه فساد اورانه بندول اوزدی کی داغی فساد بیان کړي او مفسدین سره لګي بیان حال المفسدین وتوي چې اول دا بنی اسرائیل به صبري کړو او داغي سره سره کفر بیات الله الله پایاتونو کفر کړو پیغمبرانه وجنا پرمانی کړو حدونو نه تیر وتل پنځه جرمونه اولل ذکر کړي پای باندې درې عذابونه ذلت او مسکنت او غضب وَإِذْ قُلْتُمْ كَلَّ وَإِلْ تَاسُ يَا موسى علیہ السلام لن نصبر ایچر منگا نشو صبر دی علی طعام واحد په خوراک یو قسم دا وینا د دې میدان تیه کې و او لن نصبر دا لن د فرد نفی د تاکید راځي نفیم پکی او مضبوطوالم پکی او طعام واحد نه مراد دغه نه بدلیدون کې خوراک دی او سکاک دی او دا معنا چې وشي نو بیا سوال نه راځي چې مخکې خویم طعامونو کې دو ذکر کړي المن السلوى ترنجبین او مړزان او درې مې صوبم ذکر کړي کلوا واشربون معلومه شولا نو دا یو قسم خوراک نو درې قسمه ولی او ته یو قسم ویل ابو بکر رازی او عالم تیر شوین قرآن دا آیاتونو مبارک چې داسې سوالونه راځي آی جمع کړي او دای جوابونه 1200 سوال او دای جوابونه المسائل پنوم باندې کتاب اد دی جواب ذکر کړي لئنه دائم غیر مبدل دا میشو بدلیدلنه اگر قدریو خو همیشه نو څنګه چې یو خوراک همیشه نو انسان تینا طبیعت ماړي کو دو یو قدریو کوډيري هر وخت غي نو انسان کې داسي پښته دي کله چې دا دریو خو بدلیدل نو په منزله د یو باندې سوگا فدولنا ربک پس دعا غواړه زمونږ د پاره درفستانه په دې لفظ باندې دی مطالبه د موسی علی السلام نه بار بار ذکر شوی دی او دی صورت کې
دا غي مطالبه د موسی علیہ السلام نه په دې کلمه باندې درې ځل ذکر څلور ځل ذکر کړی یو ځل دانی او دویم ځل رستم اتش پیتم کی دریم ځل بیا نهش پیتم کی څلورم ځل بیا ویم کی چې دربنا مطالبه او اتویم وسیله بدعاء الحی وسیله نیول الله تعالی ته په دعا د ژوند باندې الافضل اج بهتري او دا د درې قسمونو د وسیلو نه یو وسیله ده څنګه چې د ژوند په دعا باندې وسیله نیولو کې درې قسمونه ای الافضل المبذول المساوي چې د انسان نه بهتري کدی ځکه مبذول د خطه درجه والے لکه نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ چې عمره ته اجازه ته طلب کړو ورته ویلو اشرکنا یا اخیو فی دعائک اولا تنسنا روری دعا کم شریک کم میرا او درې مساوی ته وای چې دواړه برابرۍ پاینه مطالبه کوي صحابه کرام بیا بلتا د سوي ها مومنان یو بلتا وای دعا را لغوړ دي ته وای وسیله به دعاء الحی دا په دین کې شته او د دې برعکس وسیله به دعاء المیت د مړي په دعا باندې وسیله نه یخرج لنا چراو باسی زمونږ د پاره مما تنبت الارض زندا سنا چې زرغونه ازمکا مینه تبعیض د پاره ذکر اوري چې زمکا کې خو ډېر پیداوارونه کېږي ځنې مونږه مطلب دی دای باندې کړه دې په من سره مما اصل کې د مین ما نه جوړ دی مین ما د مین غنون په ما کې مدغم شوی ځکه ما مشدد په شد باندې ده او دا من د تبعیض زنیوالی د پاره ما د عموم د پاره او من بقلها رستو دایبان زندا سنا چې زرغونه ازمکان زمکه ته د زرغونولو نسبت دا مجازي نسبت دی الله رب العزت زرغونون کې خو لیکن دا د دې لپاره یو زید اداره دې لپاره یو سبب نو کله چې زید ولا سبب دی نو هغه ته نسبت شوی د قبيله د انبت الربيع البقلانه سپرلی سبزه نزرغون کړي سپرلی نزرغونی په موسم دی الله زرغونی خدغه موسم په وجبانی سبزه نه کیږي سپرلی کې نو زکات ته نسبت کی من بقلها د سبزه نو دینا او قصایها او ترو دینا وفومها او گداینا عدسها مسر دینا و بسولها او پیز دینا بیان د ما په دې پینځو چیزونو باندې کړه په دې پینځو کې بیا د اول عام بقل او دا درې خاص دي بقل عام سبزینی او فوم کې درې معنی کوي اوګي تموي غنمو تموي ټولو دانو تموي عادس مسورو پنس کو باندې مزنه خلق یادای بسول فیاض بیا داول غختلیو نو د دې وجه علماء ذکر کړی دی یو په دې وجبانی
چې دا د شهوت والا طاقت زیاتوي. دویم په دې وجه باندې چې دوی اصل کې په دې میدان تیه کې تنګ شوي، نو د دینه د تلو د پاره دا یو بانه جوړول کدا چیزونه په خاریو کې ملاوي، باندو کې دشتو کې دونه نه. نو کله چې دوی دغه دشت نه تنګ شو خار ته د تلو چې دی نو میناوه، نو دالته ملاویږي نو دی غوښتلیو چې مونږه هلته ورسیم. حسن بصري وایي درې مواجه چې دی کله په مصر کې وو، نو دی د دې سبزیانو زمینداران د دې کاریګرو د دې سعادتو او قانون دا دی چې څوک د څه کاریګر یو څه سره عادتي هغه غواړي او دې ته ویل کېږي واپسی هغه خپل اصل ته، خپل بنیاد ته، خپل اصلي کار ته. نو بهرحال هر څه وجه چې وا خو دوی دا غوښتلي وو، خو د غیر الله نه نه غوښتلي، د الله نه صرف په دعا د نبی باندې. او دینه دا معلومه شوله چې ستا کو دی معمولی سبزی تم ضرورت نو الله نه غواړه، او یا بل انسان ته وایي چې تر الله د الله نه سوال وکړو، خپل دعا کول دار ضرورت د پاره، او یا د بل په ذریعہ باندې دعا کول. خو هغه بل چې کله ژوندی وي مړ نه وي، دا بالکل په دین اسلام او د وحی قانون کې نشته دی چې مړ یې نه وغواړه یا د هغه په وسیله باندې وغواړه. دا د خلکو خپل یو دین دی چې جوړ کړی. قصه بیا د بادرنګو په شکل باندې خدا غي نه وګدیم او کدل تنه نور ملکونو کې او کابل کې وې ملاوي. که بعض انسان باندې دا نامه ناشنا غونته ولګي چې دا تاره بلا څه شي بادرنګ تا ګوره د دې په شکل باندې خو دې نه وګدیم. او بیا د دې د فار یو کتاب دی منجد په نوم باندې د لغتو کتاب دی، د عربی ډکشنری ہوتا وي. نو پاغي کې د دې معنا او د دې شکل ذکر کړي چې دا فلان کې معنا لري او د دې شکل د سی وي ا شکل یې ولالي کلی وي. نو کوئی انسان پورا معلومات غواړي لغت عربي سره، بیا دا غي تعلق دی او دا غي دا کتابونو سره نه کې دا موجودي، او دا د پوره تفصیل د پاره بد نه. موسی علیہ السلام غي باندې رد کړو، قال ولو تستبدلون الذي ایا بدل کې غواړی تاسو هغه رزق هو ادنا چا ډېر معمولی دی بالذي پای وزدا کې هو خیر چا ډېر غوره دی. ادنا کلمه قرآن کې راځي او د ماضی په وجه معنی بدلیږي. دونو نشی په معنی د نږدې والی، دناعت نشی په معنی د بیکار والی، دون نشی په معنی د کم والی. خدا د دلته ادنا د دون نه دی، د حقیقت دی او ډیر حقیقت دی ځکه اسم تبذیل څنګه خیرون دی.
معمولی دی په نسبت دا چې کم ملاوي اسه ملاويږي چې امن او سلوا ذکر شول او د دین ذکر غره چې د هغه قیمت ډیر دی او د دې کم دی یاد د چیم پای کې د الله تعالی د طرفنا احسان دی او داسې ورکول دي او پدې کې تکلیف دی یا زکه غره دی من او سلوا چې پای کې کومه مزه د هغه پدې سبزیانو کې نه او یا دا زکه غره دی چې دی په حلال والی کې شک نشته او دې کې شک شوبه راتلی شي یا دا چې الله کم سور کول پای کې د طب والا چې کمی پای دی هغه ډېرې دي په نسبت د دې سبزیانو باندې من او سلوا نو یا خوم د الله د احسان په وجه چې بس الله د باندې احسان کړی دی او تاسو لره د خوراک او د اسکاک بندوبست یې کړی دی چې د الله احسان دی نو تاسو ولې دغه احسان دینا قدرې کوئ بل مشقت پکې نشته په دې وجه دا یې غوروال خو د انسانانو کې یو صفت دی چې یو خبره وکړي پای پسې نه خلیو د بني اسرائیلو کې هم داسې و د نورو قومونو کې زموږ پښتنو کې هم داسې وي چې په هر صورت کې وي خو بس داسې به کېږي نو چې کله دوی نښتي نو حکم شوی اهبطو مصرا کوشوی تاسو یو خاریتان لاړ شئ یو خاریتان یا خود غزه برادي ذکر ورته وای او یا احباط نفس تلو تم کله وای په مصرن کې بے تنوین قرات مشتا مصر بیا معلوم مصر دی تنوین والا مشتا مصرن بیا غیر معلوم دی وګورم دا مصر من الامصار یو خار د خرونو تم شدای تعین نه خو خدا د چیم امدقه مصر ته بیره غلی دی او دا الله رب العزت د دې میراث خودلې زه په زه باندې کله قومنا اخرین ذکر کړي دي کله بنی اسرائیل ذکر کړي دغه مصر چې فرعونانو نه الله پاتې کړو بل قوم تم په میراث کې ور کړو نو هغه بل قوم به په بنی اسرائیل باندې کړي بنی اسرائیل هم د قوم اولی دی تلال شی فإن لکم ما سألتم قنن ستاسو د فارا ازدی چې تاسو غوښتلی دي دعا مخکیم دلته سوال دعام د قسوالی او معلومه شوله چې کله د دنیا د چیز ضرورتي نو سوال کولای شي دی پله د الله نه غواړي د بل په ذریعہ باندې غواړي خودم نه ده چې دای په بارکی ذلت دا بد دی ځان باندې ذلیل کې دای په بارکی د الله رب العزت ورکړي چیزونه بدلول دا بد دی دای په بارکی به ضرورت مطالبه دا بد دی او نور چې ارس د انسان په ضرورتي بس د الله نه دی غواړي او دې د فاره ور سره دام یاد کړي چې دا غي د فاره کوم شرعي وسیلې دي په هغه به غواړي او هغه کې د الله نومونه دي خپل ایمان عملونه دي ژوندو دعا
په خپل عمل کې د قرآن لستلم دی هغه دا دی چې نبی رسول الله تعلم القرآن او واسأل الله تعالی بی قرآن زده کوي او د الله نه ردی په ذریعہ سوال کوي قرآن انسان وای یا دغه سبق وای او دا غي نه رستو د کم ضرورتي د الله نه سوال کوي دا بهترینه وسیله د الله تعالی الله خبرې دي الله صفاتونه دي پکې یو نیک عمل دی دی په وسیله باندې غختل لکه څنګه چې دوی د ژوندې د دعا په وسیله باندې غختلین خو دوی چې کله دا مطالبه کړې ده او دا د ناشکرۍ ده دا د بې صبرۍ ده او دې سره نور هغه ګناهونه مرګري وضربت علیهم الذلة بیا واستشوي فاغي فور الذلة والمسكنة غریبی د ضرب وسیله کې چې اعلی راشي معنی دین رستو اعلی لکه د ذکر اغله په معنی د لزوم الزامی او التصاق او توي په وسوال جفته دل لیو کېدل باندې تعبیر کیږي سم په دې ذلت او په مسکنت باندې لیو شوی بیا ذلت او مسکنت دواړه لفظونه بیل دي نو مستاقونو کې بیلواله یو دا وې ذلت د باطن مسکنت د ظاهر دویم فرق دا وې ذلت جزیه مقرر کېدل او مسکنت مومنانو سره په عاجزۍ باندې مخامخ کېدل او په غریبۍ باندې مخامخ کېدل ذلت د باطن مسکنت د ظاهر پدې الله ته کړو اورستو صورت کې هم بیا د دې ذکر ولا کړل او الله رب العزت د دې بے صبرۍ او د ناشکرۍ سره دا مرګري کړی دی صبر شکر دا د عزت سبب دی او دا د دولت سبب دی او بے صبری او ناشکری دا د ذلت او مسکنت سبب دی او وس دې خلق الله تعالی دا کم نعمتونه چې دی په دې باندې دی الله شکر نصیب کی صبر ذلت او مسکنت نه بخلاش او چې دا نه بي صبري او ناشکری د خپل دا دین د خپل دنیا د دوړو چې سړی ناشکری کوي نو الله یې ذلیل کوي بیا دریم وبا او بغضب من الله اختشوی په لوی غضب د الله تعالی با یبو حقدار یدل او وخت کېدل او بیا علماء ذکر کړی دي یو سوال چې دې څنګه ذلیل دي دی خو هغه وخت کې من سنت حکومت لاره وسم بنی اسرائیل حکومت لري او اسرائیل خلق ذکر کوي خدا صحیح نه دی بنی اسرائیل بوته وي او چې کله د دې حکومت دی نو دا خو یو عزت دی څنګه الله وې دی باندې ذلت ته جواب دا دی چې داغي حکومت ذاتی طور اسم نه دا خو سره د نسوارا او د نور خلقو مرګرتوب دی تعاون دی اور سره ابن کثیر بیدام ویلی لا زالون مستذلین بنی اسرائیل با همیشه د بار ذلیل وی من وجدهم استذلهم واهانهم وضرب عليهم الصغار سوګي چې مومي ذلیل کوي وي سپکوي وي ذلیلواله په پای باندې مقرره وي ان دان لري کی
که بے صبری انجام بدی ناشکری انجام بدیم بے یوازی بے صبری او ناشکری خو نه ده کن ذالک بانهم نور څلور اسباب دا په سبب د دې یقینا هغوی په دې دا کې اشاره ده د درې عذابونو ته ذلت او مسکنت او غضب په سبب د دې یقینا کانوا یکبرون بآیات الله واغی چې همیشه کفر کړو په آیاتونو د الله تعالی ويقتلون النبیین بغیر الحق وجلوا پیغمبران بحق آیات الله د الله تعالی آیاتونه د وحی والا او د تورات والا او خدا د چې د الله د ټولو آیاتونو نه دی انکار کړي یا معجزات مران خو دې ټولو ته دا شاملي او د الله د آیاتونو علی وجلی یقتلون دای استلم ذکر کړي وجلم ذکر کړي او بیا د قران نه دارنګه د حدیثنا قتل الانبیاء ثابت دی پیغمبرانو وجل چې بی دینو خلقو دا وجلی چې کله د دین ثابت دي نو انکار د زنو خلقو د دین دا غلط ولدلتم یقتلون رستم دا وفریقا تقتلون واتهم کی د قتل ذکر راغلی او دارنګي سوره ال عمران کې او داغینه علاوه نور سوراتونو کې په دې باندې انکار کوي چې یاره دا خو بیا وعده د نصرت او د مدد دروغجن کیږي چې د دې قتل مونږ ومن نو دا وعده د نصرت دا د څه د وجه نه مانی قرآن د وجه نه قرآن کې دا غي ذکر دی انا لننصر رسولنا ويقتلون النبيين دام قرآن کې ذکر دی زانا خلقو کې ولی راولی چې بعضی قرآن مانی او بعضی نه مانی او داغی دفانم صحیح محمل شته کنه چې قتل الانبیاء د پیغمبرانو وجل دا د الله تر طرف نه پاغي امتحان او دا داغی سره یو نصرت ته څنګه چې الله رب العزت په دغه خپل دین باندې قربان کړي مدد دغه چې انسان د الله د دین نه تر شهادت پورې وانه وړي دا لوی مدد ته خو چې څوک باغی کې سوچ وکړي نو قتل داغي امتحان کله امتحان کوي او دویم دا دی چې دا مدد دی د الله تعالی او د مدد یو قسم دې سره کړل بغیر الحق باندې سوال لازم چې په پیغمبرانو وجل دا خو برنا حق دی او د دینه خدا معلومیږي چې دې کې تقسیم دی دوه ته په حق او بنا حق باندې دیو جواب دا دی چې دا قید واقعي دی احترازي نه دی قید واقعي مطلب دا شو چې مدقه صدا د دی وجل برنا حق دی دویم دا دی چې بغیر الحق فی اعتقادهم دای په عقیده کې د دی وجل نه حق
دریم جواب دا د علامه خازن وای په دې کې تقسیم د قتل دی دو قسمه یو قتل حق مامور به دی اچ حکم بشوین دویم قتل بغیر الحق المنهی عنه دی چې منع ده شوی قتلونه دو قسمه دي په عالم کې چې انسان را پاسيږي بل وجني دا دو قسمه دي یو برحق او بل برنا حق نو پیغمبرانو وجل برنا حق او د کافرانو د دشمنانو وجل برحقم د دې لپاره ویل قتلونه دو قسمه دي دا په برنا حق او کې دي بذالک بدی کی اشاره دی کفر او قتل ده دا کفر او قتل ولې کړي دا بما سبب سبب د دې چې نا پرمانی کړي وا وکانو یا تدون وای مشتیر شو حدنا اسیان او اتدا دواړه ول ذکر کړي دې کوم فرقونه دی او دا اسیان په ګناه باندې او ابتدا په بدعت باندې اسیان ګناهونه کړي ابتدا بدعتونه کړي دویم دا دی چې اسیان په حقوق الله د الله حقونه برباد کړي دي ابتدا په حقوق العباد بندگانو حقونو کې او یا تدون ابتدا نه دی ابتدا مستر باب ابتعالنا تجاوز الحد فی کل شیء په حد کې دار چیز نه تیر وتل اور فی او شرع معنی د تجاوز په ظلم او المعاصی په ظلم او گناهونو کې د حدونو نه تیر وتل علماء اعتداء لا وجوه مختلفو طریقو باندې ان الذين امنوا یتم رکوع کې اول ترغیب دی په ایمان او نیک عمل باندې ای وای ځاخذناکم نبی ابل خطاب دی دریم او پای کې بیا بیان د قبایح د بنی اسرائیل دی دای د مشرانو او دا رکوع کې ول درې لیلې قبیح بیان کړی یو نقض العهد د الله لوز ماتول تورات بارکی وعده کړي وا ثم تولیتم من بعد ذلک بیا ما تکړو او دا ښکارا بے لوزی ده او دای سره بیا دویمه پټه بے لوزی چې هغه سدي حیله کول للوصول الى الحرام چل کول د پار سیدلو حرام تایتدو منکم بالسبت کار د هفته کې د حد نه تیر وتل او دریم بدیدا الحیله للخلاص عن الحلال چل کول د فرد خلاصې د حلالون د غوا د حلال کی حکم درشو چې دا حلال حیوان دی حلال کوي اې د فار قال یقول سره چلونه کړو دومره بد خلق دي او مخکې مولا بدای ذکر کړی پای باندې ذلت او مسکنت او غضب رستو مولا ذکر کړی دی او پای عذابونه نو مینس کی صحیح مومن کېدو نیک عمل کېدو ته ترغیب ورکړی او اصل کې څلور ډلې ذکر کړې دي د جبه والا مؤمنان دویم يهوديان دریم نصرانین څلورم صابئین چې وا دغه ډلو چې دا نسبتونه لري دا نومونه لري صحیح مؤمنان او نیک عمل شي تاسو بد دغه قباحتونو نموزي او تاسو بد عذابونو نم خلاص شي دا ترغیب ال الایمان والاعمال الصالحه للنجات دے خلاصې د بار کینانا کسامن اوچی مان وروړې حدا د جبدی کې بحری محیط کې لوسی وي دا اندلوسی وي
آمنو بمحمد صلی الله علیه وسلم مومنان په محمد صلی الله علیه وسلم مراد ندی امت مومنان خو مخلصین نه سفیان رحمه الله و مراد تن المنافقون نو گویا که ودسی ویلی ان الذين امنوا في ظاهر امرهم ایمان راوړې خو په ظاهر کې نه په باطن کې چې دین ادا مراد شنو سوال ناراضي چې رستو من امن بالله واليوم المؤمن تولی ترغیب په ایمان ور کوي یو مؤمن دیګا دا مؤمن دی خود ظاهر دی د باطن نه دی کې به ذکر کړه والذین ادوا کسان چې يهوديان شوي والنصارى ونصارى والصابين وتنكد حق دیننا هادو يهوديان شوي او دا د بنی اسرائیل نه د موسی علیہ السلام قومیانو ته وي په دې ذکر کې چې د مشر چې د یعقوب علیہ السلام زو یهوذا نوم یو ایت منسوب دي او یادی چې کوم هغه د سخی بندگی کړو به توبه کړو ناغه توبه کې د دې دا لفظ چې ان هدنا الیک سوره عرب کې براشي مونږه توبه استل رتا تا نو دغه په وجه دیتا هادو يهود ویلش نصارا د نصرانی او د نصران جمع ده او دې ته دا ځکه وای چې د یو بل مدد کون کې دي نصرت نه دي یا د دی وای نه کون کې چې نحنو انصار الله یا په ناصرانو می کلی کې اوسیدونکي چې پای کې عیسی علی السلام ادي مر سره نای وجنه تداویلش صابئین د صابع جمع ده او د سبعنا غستلې شوی وتلو معنا لري په لغت کې من خرج من دین الى دین د یو دین نبل توزیم او په دغه وجه باندې نبی علیہ السلام او داغي مرګرو تبسوي صابع به وي چې دا د فلار د دین نو وتل فلار نکر دین نو وتل بل دین تا لکه انګريز چې 1157 کې اهل حدیث او اهل حق لنوم کې خود له د وهابي سمانه دا اغا عبد الوهاب ته منسوب او اصل کې پدی کې یو غلط انسانو او دی د پچل وال باندې بي دیني د پاره مقرر کړو پاغه باندې به دینی کارونه کول دي د پاره چې مسلمانانو دوکه کی کای مسلمانان په یشیو ولا ختم کړو نو صحیح مسلمانان به په دې بدنام کړي کله چې هغه مهنت شروع کړي دا داغوی او تان دي داغ دي د 1157 نه د سره روان دي اوس په دې په لسمه ساده کې ډیر چلی حق پرستو بسه کو پار اډل کی تبلیغ فنوم چې څوک کار کوي کو په دې کې څوک د الله په حکمونو او د نبی له سلام په طریقو صحیح چلیږي ناغه تم سوې وابي ہوتا وي کو پچفرتو پنوم باندې کو د اهل حدیث پنوم باندې کو دا نور نامې او پالټي دي او دا ځنی مسلمان چې د دینه خبر نه سړی او خزه دام د صحیح انسان ته د الله په حکمونو او د نبی په طریقو چې عمل کوي ته خو وابي خو باندې وته خود دې بنیاد ولټاو کنه دا نوم خو انګريز کې خود له صحیح مسلمان ته مسلمانی ولی د انګريز سره مشابهت کې اولی بد نسبت کې د دې د بنیاد نو ځان خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دایم مرګرو ته هغه وخت کې سویلی صحابي به وته انه صبا دا د پلار نیکه د دین نه وتل صابئین بیا سوق دي په دې کې ډېر قولونه دي یو قول دا دی علامه سودی وی فرقه من اهل الكتاب
کتابیانو کې وړل يهود او نصاراو. خلیل وې دا قوم دي چې یشبه دینهم دین النصارى، دین د نصاراو د دین پشان، خو قبله جنوبي طرف ته ده. ځان په دین د نوح علی السلام غني. امام مجاهد او حسن وې دا یو قوم دي چې دیني مرکب دي د يهودیت او مجوسیت نه. وی بی دین دی ذبح به نه خورلې شي، خذو سه به نکاح نه کی. حسن بصری او قتاده وی دا قوم دی چې د ملائکو بندگی کوي، او یصلون علی القبله، قبله ته منځ کوي، او یقرؤون الزبور، زبور وی، او یصلون الخمس پنځه منځونه کوي. گویا کې امنو هغه خلق شو چې دی قران ته ځان منسوبوي، هادو هغه خلق شو چې تورات ته، نصارا چې انجیل ته، نصابین هغه چې زبور ته. څلور غټ کتابونه دي، د څلور غټو کتابونو والا خلق مراد دي، او ځکه دا خاص کړی دي دي کې تخصیص وجه معلومه. و ابن کثیر وی په دې کې ښکارا قول د امام مجاهد او د مرګرو دي، او چې هغه وهب او نور دي، او دا هغه خلق دي چې هغه نه د يهوديانو په دین دي، نه نصرانيانو، نه د مجوسيانو، نه د مشرکانو، بلکې دا قوم باقون على فطرتهم ولا دین مقررا لهم. وی دا خلق دي چې په خپل پیدایشي حالت باندې بس ټینګ دي، او الله دین مقرر له، د دې دین مقرر نه دی چې هغه باندې ګن روان یو، په هغه باندې عمل. خود دین چې مونږه ترجمه او تعبیر کو نو سبا کو صابین وتون کې د حق دین نه بادل پرشو. من آمن بالله، سوک چې ایمان راوړي په الله او یوم الاخر او ورځ رستنی، وعمل صالحا، عمل وکړي نیک. من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، دیزه کی منهم وسه مراد، ولی دا من موصولی دی، د پر رستو دا آمنه سیله ده. من آمن منهم وسیله کې خامخه عائد او ضمیر وی. سوک چې ایمان وروړي دا غوینه ایمانیاتو کې بیا دا دو ذکر کړی دي. تمخ کې مونږ ویلو چې الله منل پاول کې دي، آخرت منل په آخر کې دي، نو دا جامع دي د فاره د ټولو ایمانیاتو. فلهم اجرهم عند ربهم، ایل صاحب دای دې پنځ در ابدای، ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون، نبو یسرف نو غم جن کیږي. دا جمله قران کې ډیر راغلي، ولا خوف علیهم. دې صورت کې 15 کرته دې ذکر، دې دویم ځل شلو، یو ځل مخ کې او دویم ځل دلته، دواړو مینس کې فرقونه بیان شو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، د ایمان په باره کې د ایمانی کتاب قبلولو لوز بیان کړي، او بیا د دې بیا لوزي مختلفو طریقو باندې ذکر کړي. کله چې دې میدان تیح کیو صحیفه وي، معجزې وي، خو دوی د تورات مطالعه، د لوی کتاب مطالبه کړو، نو موسی علیہ السلام ته ویلي رب نه مطالبه کړو، او رب ولا د ورکولو وعده ور سره کړو. او مخکې نه دوی چې مطالبه کړو، نو آدم و چې د دې حکمونه به موږ پوره کوو، چې راغلی و بیا غسې نه و، نافرماني شروع کړو. نو الله ور سره د خپل طرف نه په ذریعه د جبرئیل علیہ السلام جهاد کړو، او داغه اسلحه سوا تور غربس
چې وزر د دې تور د غر نه لاندې کو په دې د فاسه کو د دې خپل ځای نه بالکل را بیل کو د پاسه پیونیس داسې کړو چې یو منلی او کونه نو بس چخنی کېدل خذو ما اتیناکم بقوه اذکروا او خذو ما اتیناکم بقوه واسمعوا صورت کې دا حکمونه ذکر شوی دلته ورستم وایم لئی یادیم کوي وایم لئی او وایم رویم بس دی په سجده پرې وتلیو د سپه اړه باندې او مومنان شیو بس توبه گار شیو او بیرته وعده کړی و چې بالکل الو یادو دارنګي اورو قبلو دا حال ولبان کړي ورستو ثم تولیتم بیا وعده ما تول کله چې اغسته میثاقکم کلک لوستا سنا ورفانا پورته کړم فوقکم تور د فاس استا سنا تور عام په لغت کې هغه تور غرته وي چې پاغي باندې ونی وي او دلته لفلا مهدی په داخل دی ماحود غره چې دغه میدان تیه په برابرۍ کې موجودو خذو علی ما اتیناکم بقوه اغاز چې موږ درکړی تاسو ته په طاقت سره قوت الله چې کم درکړی دی کې استعمال معلومه شو چې د الله رب العزت کتاب کې به طاقت استعمال بدنی طاقت دې مالی دې وخت دې او خاص طور تعالی الله تعالی کم ذهنی طاقت درکړي ادي کې استعمال کو ذهن والا طاقت واذکروا ما فيه او یاد کړیا چې دنه پدې کې چې اصل مقصد د الله د کتاب هم هغه د قوی چې دا یاد شي او دا رنګ عملی شي علما ذکر کوي دای مقصودی و یاد اول ور سره عملی کول صرف تلاوت نه دی او صرف چې نو نسبت نه دی بلکې یاد اول او عملی کول دې کې خپل طاقت استعمال اول ما فيه د ما کلمه دلته امنن سچ پای کې ټولو ته شامل لعلکم تتقون دې لپاره چې پرهیزګار شئ که تقوا د الله تعالی په وحی ملاويږي د الله په کتاب باندې ملاوي یا دې لپاره چې بچ شي د عذابونو نه دریواړه عالمونو کې عذابونو بچاو پدې کې په خوانه د سره روان قانون او مفسرین دل تلی کی چې د الله د کتاب په وجبانی چې انسان داغي یادون کوي عمل هم به کوي دای په وجبانی انسان ته الله تعالی تقوا ور کوي بچاو ور کوي او دا غوره انساني چې د دې د علم او عمل والی او بدترین انسان او هغه د نبی له سلام روایت ذکر کوي چې هغه يقرأ القرآن لا يرعوي الى شيء منه قرآن وای خو لیکن عمل په نه کوي د الله کتاب وای عمل په نه کوي عالم دې د دې حافظ دې د دې او غیر عامل دی نو دا ډیره بده خبره بیا قوت کې علما دا وایي چې د الله کتاب په قوی لاس باندې نشه خلاص دی د څه باندې کې چې په ګس لاس باندې قران ونیسي عذر د وجه نه خیر دی چې رالم په خلاص باندې رال او دویمو مسمرګره کوه چې ګدیم چې زیم ځان سره په خلاص کې نسا خيوګه ته اچوا
چې رازیم په خلاص کې نسخه وګیته چا دب دی او دار طالب العلم په کار دی کو هغه نارینه یو کو زنانه یو مولا علی قاری وای مونږ ډیر طالبان لیدلې دي پیزاری په خلاص کې نیولې قرآن په غسلاس کې نیولې الټا کار کوي بے ادبی ده اگر کو د بے ادبی اراده نه ګناهګار نه دی خو چې اراده بیا خو ګناه او بے ادبی ده په ظاهر کې ولی بدی کی قوت زید دے د غسلا او بل دا د خود فار دی او غسلا ساغه د فلیتو صفا کول د پاره دی او بیا چې کله دوی په سجده پرې وتلیو توبه کړې و ولیکن الټا غونته سجده کړې ده بیا وی عامه به د سجده کول په دې باندې موږ نه عذاب پورته شو بیا رفانا کلمه دل تاول رااله او قران کې دا تقریبا 9 شکرت راغله او رفع دو قسمه ده یو حقیقی ده او یو اضافی ده حقیقی پورته کول دی چې شی بالکل د وی خنه را پورته شي او اضافی ف دای چې داغیه غ درجه او داغیه غ مرتبه اوچت شي دلته حقیقی پورته کول مراد دی نه اغا اضافی او حقیقی پورته کول څه د وی خنه د غر را پورته کول ولی قرآن کی ولس زینو کی دغه نه هشت زینو نو ولس زینو کی حقیقی را په د پاره د لفظ مستعمل شوی دویم قرآن کې نطقنا لفظ امراغله او نطق ویل کیږي د بیخنه را پورته کول و اذ نطقنا الجبل فوقهم الته دوه لفظونه ذکر کړي نطق فوقه دریم کانه ذلتون دوریزه پشانه دینه بالکل صفا معلومی چې الله ټول پټول حقیقت نه پورته کړو او بیا په دې باندې سوال کوي چې دا خو په زور شوی دی او دین کې حضور نه ابن عطیه وایي چې اصل کې دا و چې کله چې دوی باندې الله تعالی داسې وکړو دا زور نه و بلکې داسې وکړو په دې باندې یو قسم ته دبا وکړو او دا ایمانی بس په شوق او په مینا په دې زلونو کې ننوتو دا نه غنه چې آمنو کرهن وقلوبهم غیر مطمئن هغه د څه وایي لکه څنګه چې یو انسان باندې قاضي شوکانی سیو هغه د څه ویلي دي چې دا په بالکل کرها زور شوی دی خو د څه زور دی لکه څنګه چې کافر ته تور ونیسي اسلحه او ته ونیسي هغه کلمه وایي نو دغه ایمان منظور دی کلمه ویلې منظور دی دوی صلی الله د جبرئیل علیہ السلام په ذریعه jihad کړ اسلحه ولا دغه غر مقرر کړ او چې دای په دفاسه کړی دی بس دوی توبه کړی دی او دی بالکل سمعنا خودی غی سره وعصینا چې بخلو کو بس خو خدا دا چې دغه وخت کې سمعنا او رستو ویلی بیا عصینا دا په دلیل دی ثم تولیتم او کو سوګو وای چې رستو خو دواړه یو ځای ذکر کړي سمعنا و عصینا او سره ذکر کړي دي سمعنا و عصینا او د مطلق جمع د پار راضی په واستون د پار ناراضی چې ګنه یو ځای ویلي او دا ثم تولیتم به دلیل دی رستو وی ثم تولیتم بیا ګرځیدلی و تاسو من بعد ذلک رستو د داینا ثم سزمانه رستو من بعد ذلک رستو د دغه وعدین
او د سمعنا ویلونه چې بالکل مونږه واورې دا مونږ ته منظور دی خو بیا وروسته په دې وعده باندې وفاداري نه ده کړې فلولا فضل الله علیکم ورحمته نو بیا پس باندې بچ شوي دي بس د الله په فضل او رحم باندې پس کو نو فضل د الله تعالی په تاسو رحمت داغه لکونتو من الخاسرین خامخاشیو تاوانیانو نه فضل د الله سدي دی کی قولونه دی او رحمت کی یو دا دی چې فضل نه مراد توفیق د توبې دی رحمت نه مراد قبولیت د توبې دی دویم دا دی چې فضل نه مراد توبه ده اجاری کول دی دای دروازه کولو ساتل دی او رحمت نه مراد د پیغمبرانو را لېګل او دریم دا و چې فضل د الله تعالی د توبې قبل ولدي او رحمت د ګناه ختمه ولدي سلورم دا وای فضل نه مراد اسلام دی او د رحمت نه مراد وحده پر زمانه کې دی تبه جاری ساتل تر دې چې آخر کې نبی صلی الله علیه وسلم له اسلام ور کړه د وحی والا چې رحمت دی خو خدا د چې فضل نه مراد توفیق د توبې دی او رحمت نه مراد قبولیت د توبې او د دې دروازه کولا ولو جاری کول بل فریق د دې په مشرانو کې المعتدین فی السبت پخکار د هفته کې د هار نه حد نه تیروتون کې خدا دوی پټ ساتل ځکه چې ای ډیره بدی کړي ډیر چل ولې کړي د پاره د رسیدو حرام نو ځکه سورہ اعراف کې چې تفصیل ذکر کړی کې او ته ویلي واسالهم عن القريه التي دا کلی بالا بارک ته پوښتنه وکړه او دلته یو لقد علمتم تفوس ته زکه وکړه چې دې تفتشتکن دې ته معلومات شته دي موجودات خپلو مشران خو لیکن پټ کړی دي او دا د یهودو صفات دي د خپلو مشرانو بدای پټاول او دا غیغه بدای چې دی نه غنه ښکارا کول قران پیجن تاسو کسانه ته دو چې تیروتیو من کوم تاسو نه په سبت په ښکار د هفته کې او هغه داود علیہ السلام په زمانہ کې عقبه داود ته وی د سمندر په غاړه باندې اوسیدونکو خلکو وس د نی اسرائیلو کې دغه نبی زمانہ کې وای او داغي درې ډلې سورہ عرب کې ذکر کړي یو د ابتدا والا کار والا دویم د دعوت والا او دریم د دواړو نه د خاموشي والا دیا حکمونه عمل ته ذکر کړي خودلته معتدین ذکر کړي حد نه تیروتون کی ابتدای کړي د اعلی وجوهن په مختلفو هغه طریقو باندې او الله رب العزت امتحان بده باندې کړو په مختلفو شکلونو یو دا چې د کبانو ښکارې په هفته په ورځ باندې کړو دویم په دې ورځ به ښکار راتلل په نور ورځو به د سمندر په سر باندې ښکارانو چې کله دای په کړو نو دوی خو عادتو دی غیتا چلونه جوړ کړو یو دا چې دی خو ولا حوزونه جوړ کړو سمندر نه ولې راوستي وي پاولو کې به د هفته پورز کبان د دې هغه حوزونو تراله سمندر طرف به پسې بان کو غیر به اتوار پشپه پورز به راوست
او دویم دا دی چې هغې لرې کونډې جوړې کړې وي هغه به د هفتې په ورځ باندې سمندر ته وراچول پای کې به ګیر بیا به د اتوار په شپه په ورځ باندې راوچتې کړي دا د هغوی چلونه و دې ته وایي الحیل للوصول الى الحرام حیلې د فاره د رسېدو حرامو ته حیله ورته ویلې کېږي او دا لفظ اکثر په بدو کې استعمالیږي لفظ د حیلې علما وی حیلتن جوړ او په یا بدل شوی انتقال ته وی او عرب کې ما يتوسل به الى المقصود بطريق خفي مقصود ته پر رسیدل کیږي په پټه طریقه باندې پټه ذریعہ باندې ګور دیم کبانو نیولو تزان رسو په پټه طریقه باندې او د دې چلونو بنیادم د دې خلقونه ځکه نبی رسول الله تر تکبو مرتکبت اليهود يهود چې څکړي د افشان چلونه مکوي فتستحلوا محارم الله بأن الحيل حرام د الله معمولی چلونو سره حلال وګڼي پابندي لګوي ابن کثیر په خپل سند روایت راوړل نو دوی دا سکړي ودا یو اعتداء الله رب العزت ورته په خپل قوم کې داعیان او عیزان مقرر کړو دایم نه منل او دی ته د دین شکل بدلول چې الله رب العزت یو شی په دې حرام کړو دوی ځان له حلال کړو په چل باندې نو الله د دې شکلونه بدل کړو مکمل بزوګانې دي جوړ کړو په قلنا پس ویلو مولو مې تکونو شي قردتن بزوګان خاصی انزلیلان بس د الله امرو په دې باندې بس چلی دلو کونو دی تامری ایجادی و ایجابی اتنوی کیدل میں تکوینی او قردان قرآن دفار جمع او داویلی کیگی بیزوگانو تا او دا د انسانانو نه بیزوگان جوړول دي د تمسخه سوری مسخه کلی وی قرآن کې دو قسمه مسخې ذکر کړی دي یو کلی د ټول بدن او بل جزوی صرف د مخونو دلته د دې باره کې او سوره اعراف کې کلی ذکر کړو سوره نساء کې هم ذکر کړو او جزوی د مخونو هغه بدلول داغي محو کول ورانول یا شاته اړول آیو ل ذکر کړو او دا بالکل حقيقي الله تعالی د سکړي هغه ته سګران نه ده درې شوارو زپوري ژوندۍ ساتلی بیا ختم کړي عبرت د بار او بیان هم د عبرت د بار کړي کرسته پسې حکمت بیان کړو او بیا څوک چې دا وایي چې موجوده بزوګان داغي نسل له دا غلطه ده بلکې دا الله جدا مخلوق پیدا کړي هغه انسانانو په وخت کې دي بزوګان جوړ کړو ختم کړي او د دې په شان مکمل مسخ کېدل د یو قوم د دې امت کې ناراضي خود له ګلو راغلي دا راضي که شام کې په دمشق کې عالم ذکر کوي حدیث به ستنه څه کمی شوی امام نه چې څوک سر مخ کې پورته کوي نبی علیہ السلام یې ذکر کړی دا دانه ریږي چلای سر د خر کی هغه په تجربه کوله مخ کې دی پورته شو الله ول د شي کړو به در پر د درسونه کول او هغه مانوی مسخ چې دا ابن قیم صاحب د ابن ابي دنیا د کتاب ذم الملاحین نقل کړي اغاثه اول جلد 309 50
چې دی امت کې په دوه طریقو کې شته دي یو فاسقانو کې او بل په بدعتانو دا ګناهونو والا ای ته خزان خیسته ښکاریږي خو هغې دا شکلونه داسې بدل معلومي هره ګناه چې کوي کو مولای کوي کو امی کوي کو سړی کوي کو ښځی کوي کو پټې کوي او کو ښکارې کوي کو همیشه کوي او کو یو وخت کوي او دویم د بدعتي شکل کو هغه سړی او کو ښځی مولای او کو امی ځان به ډېر صفا کوي سپینې جامې به مچوي سپین پټکې به مچوي او ځان به ډېر په تیلو او په نورو څیزونو برابروي خو لیکنه شکل یې داسې وران معلومي دا وجه دا ده چې دا دواړه د الله د دین شکل بدلی ام فاسق ام بدعتي فاسق کې بیا کافر هم راځي ځکه فسق کې دوه قسمونه وي څنګه چې بدعت کې دوه قسمونه وي مخرج دی ملت نه دین نه او نه دواړو باندې ډېر بد اثر او دی امت کې چې څوک هلي کوي د پاره د رسیدلو حرامو خاص طور هیله اسقاط مروجه کوي مړی بس چې کوم هغه صدقه کوي کما فدیه کوي او پاغه باندې کوم هغه هیله کوي چې هغه ګول دایره ده او پای کې قران پیسو د لاندې کې خودله په کې خودل دي یو بل تاخل بخل دي به تقسیم اول دي په دې ډېر اول دي نو دا معتزله جوړه کړې دا طریقه او دا حیله ده یو چل دی د پاره د رسیدلو حرام ته چې دا انسان مالدار او دی وای چې دا طریقه په مونږ وکړو نو په مونږ باندې خدغه نه کیږي صدقه نو مونږ ته بیا رواشي دا سي دوکې دي د تهیله ویلې کیږي چل وته ویلې کیږي علماء د دې هلي ډېر بدای ذکر کړی او دا بالکل زمونږ په دین کې نشته دي کو څوک وایي چې فقه کې دي نو فقه کې اصل کې دا غي بنیاد چې وګوري معتزله او ترسي شامی د یعنی جامع الرموز نه نقل کړي دا جامع الرموز د شامی نه نقل کړي دي او شامی د قنیه نه نقل کړي جامع الرموز د دسی انسان کتاب دی چې هغه کتابخانه والا او عالم نو تابونه سفراتو مصالح به جمع کول دیم بکرا وړي شامی والا محمد امین صاحب هغه د قنیه نه نقل کړي او د قنیه والا محمود پنوم باندې داغي چې کوم مصنف دی نو هغه معتزلی دی د دیوبند علما خپلو کتابونو کې لیکي چې لا یلتفتو الی ما نقله صاحب القنیه قنیه والا چې څه نقل کړي ته بنه ګوري نایب کتاب نقل کړي نو کوم زینو کې چې دا کېږي په دنیا کې دا یو د معتزله او د باطل پرستو خلقو طریقه ده او مسلمان به د باطل پرستو د عقیده او د طریقې دواړو نه ځان ساتي او نورم به ډېر نقصانونه دي بنیاد هم غلط دی څوک چې ول عمر رضی الله عنه ته بنیاد رسي دروغ وایي بالکل هغه نه ثابت دی او څوک دې لپاره استدلالات پیش کړي او د یوسف علی السلام د ایوب علی السلام مخرجونه کې دونه چې الله ته خودلیو هغه نه دا ثابتین نه ثابتي دای بان بخفل ذکر راځي بلدا دې چې د هلاګرو انجام ته وګوره الله بزوګان دي جوړ کړی بلدا دې چې د هلي لفظ ته وګوره چې دا ست ویلې کی دا هغه چلول ته ویلې کی چلول باندې اخلاص نشته لري نو دغه ګول دایره چې څوک جوړي د مړی په مال باندې نو دا بالکل بدین کې نشته لري فجعلنا نکالا پس ګرځولې موږ دغه سزا عبرت جعلنا حق ضمیر یا ذات راجی دی یا امت راجی دی یا قصی راجی دی
ګرځولې موږ دغه سزا یا دغه امت یا دغه قصه نکالا معنا عبرتنا بسعود لما بین یادیا د پاره دا چې مخکې وداینا او د پاره دا چې رستو وینا دویم دا دی چې ما بین یادیانا حاضر او ما خلفان رستو ګرځولې موږ دا عقل عبرت د پاره دا چې بین یادیا چې مخکې دا غیته موجوده اجدین رستو وموعظه للمتقین سیاد د پاره د پرهیزګارانو چې څوک ځان د ګناهونو نه ساتي دای د پاره پوره نصیحت ګرځاو او د الله رب العزت هر یو کار د حکمتونو والی دام د حکمتونو والا عبرتونو والا بل چلیو ګورم موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې د الله امر دی غوالاله کوي دی داینه د خلاصې د لپاره چلونه کړی ګوره دا خود سي خلق دي چې یو خوا چلونه کوي للوصول للحرام د پاره د رسیدلو حرام وته نو دویم طرف ته چلونه کوي للخلاص یعنی الحلال د پاره د خلاصې د حلالو وَإِذْ قَالَ مُوسَى کله چې ویلی موسی علیہ السلام قوم خپلتا دغه يهودو ان الله قال الله امركم کوي تاسو تذبحوا بقره چاله لکي وغوا معلومه شو چې موسی علیہ السلام د ځان نه دی ویلی د الله نه ویلی پورا کولو خو لیکن د دې په کې چل ول کولو ان تذبحوا حیوانات ولالکو بارک دو لفظونه ذکر شوی دي ذبح او نهر د وخان ولالول پسینه کی او ذبح د نور مالونو او دې سه بقره ذکر کړل نه دي علالولم په ذبح باندې دي ذبح علالول او په شریعت کې علالول دي په هغه 13 چیز باندې د حلال حیوان په صحیحه نیت صحیحه وینا بسم الله صحیح طریقه باندې او غوای وته خودل دای وته ولې خودل دا ته خاصه کړو ای ډېر وجوي هو دو واجب کی مشهور دي یو دا دی چې دوی او د دین علاوه نور خلقو د عبادت کړه تعظیم یې کړو نو چې دغه تعظیم والا عقیده ختم شي او لسخه عبادت هم کړو چې تعظیم والا عبادت یې کړي چې هغه عقیده ختم شي دویم لئن افضل قرابینهم دا د دې بهترینه قربانی ده چې کله بهترینه قربانی و الله ته په دې باندې حکم کړی کزمن په دین کې پوخ باندې بیا په یعنی په ګډ باندې بیا په اوخ باندې غوین مال کې میخینم داخل دغه سي درجی وي اول د ګډواله به او خواله به دانو او دای په دین کې ما بهترینه قربانی غوین مالو نو کې ورته په دیوانه حکم کړي لوسی بحری موحد کې وای الوسی روح المانی کې وای نور علماء ذکر کوي بیا بقرتن کې تعمیم دی بس کم اغوا چې بس دی غواړیو پای کې دا عمر څخه خبر نه ای کې د رنگ نه پای کې د کاروبار نه بس یو غوا د غواګانو ته بدی کې بیا ثانی وا خو دوی چې کله دای په باره کې تبوسونه شروع کړو ځان ته ګرانه کړو
نو بیا ورته ګران او په ګران ملو شو تاریخ ولوي بیا دا غوی دی او کوغه خدا دو لفظونه الله ذکر است البقر جنس دی او دا بقرتن دا پتا باندې دا او تعبیر هم دغه سي په پښتو کې په غوا باندې کیږي هم دغه غواو او د تخصیص وجاغه دغه شولو به دي تولی بقره وای دا د شلول معنی لري بقره او دی کوم دا صفت دی چې زمکه اړشلې اب غوانو باندې دا کار کولی شي خو هغه د دې غوا بچي وي د دې سره نسبت د دوی سوی قالو ویلو تتخذونا هزوا آیاتمنګا نسی ټوکې کړې شوی مسخره کړې شوی هزوان فعل وزن په معنا ده اغا مفعول باندې محذوان او دا په معنا د لعب او سخريه باندې وای لوب یو دارنګ مسخره کزمن خلکو یا لکه ټوکې کو رښتې وي او رښتې وي کو څه غب شپ لګي دیم دا وینا کړو دای دا وینا دا مطلب حال دا دی چې اور ته صفا ویلو چې د الله امر دی دي کې غب شپ او ټوکې نه وي مسخره نه وي ذکر جواب کیو اعوذ بالله ز پناین سب الله پورې دین چې شمز من الجاهلین دنا پونه او د الله امر رسوم او د الله امر رسول پای کې ټوکې دا خو جهلی او جاهلانو کاری صفای ورته دا ویلو علماء وی چې د دینه د جهل بدی معلومیږي وانه مفسد للدین دا دین خرابوي مسائل بکې ډېر دي خدام بکې دا چې جهل دا بد شی دی ولید الله نبی د دینه په جاهلانو نه کېدلو نه په الله په نه وختلی دو او دا سړی دین خرابوي دینه دی وجنه د دین پناهي نبی علیہ السلام غختلی ده او ان اجهل او یجهل علی چې زه چې نو هغه جاهل شمه جهل کارو کوم یا په ما باندې بل څوک جاهل شي دواړو نه پناهي غختلی ده بل دلیل په دې باندې دی چې استهزاء د الله په دین پسې معنا ده و دین المسلمین چې د الله مسلمانانو دین دی او استهزاء هغه چا پسې معنا نه چې هغه تعظیم لازمي عزت هغه لازمي او دا جهل هم دی او قمقلتوب هم دی او دا وعید سبب دی بیا ماده د جهل قرآن کریم کی څلور اشکارات دا مختلفو صيغو باندې اسباب د جهل هغه نه پورې قرآن کې بیان شوی دي اول الاستهزاء فی احکام الله کدلتا د الله په حکمونو کې مسخري کول او هغه په ټوکی کول دویم الجهل عن الحقیقه د حقیقت نه خبري حقیقت نه خبر نه کدي صورت کې رسول رسول دریوي کې راځي او دریم والمعاصی گناهونه کول سوره نساء ولسم نه معلومي گناهونه کول دا د جهل سبب دی اره گناه چې کی نو بیا بدی علم د نصیب کیږي فریض وکید دې سره کسان چې دوايي سفارز کې نو د الله وحید ام دوايي دا فریض به سکه د ګنا نه ذهن باندې به خکی
سلورم تشبیه د مشرکانو سزان مشابه کول سوره اعراف یو صلات در پنځم مسخري کول ویل فقرا غریبانانو خلق بس چې مسخري کې الله به جاهل کوي الله غریب ګړي سوره یهود پنځشتم شپږم چلونه جوړول او میلان کول پردو خزو ته سوره یوسف درې دیرشه یوسف علیہ السلام ویلو رب کته دې چل مال وانه نو اسبو الیه نواکم من الجاهلین دې تبور کوک شمو زبر جاهلانو نشم دغه چې خزي پردو سړو تور کږي په غلطه غنیت باندې دام د جهل سبب دی څنګه چې سړی پردې خزي ته په غلط نیت باندې ور کږي نو جاهل کیږي د څه خزو وما لواتت کول بدکاری د ناری نو سورہ نمل 55 او تم خیانت کول الله په امانت کی سورہ احزاب دعاوی او نهم حکم په عبادت د غیر الله کول سورۃ زمر څلور دی شپته چې خلکو ته د غیرو د بندګیو خاص طور د بوتانو د باباګانو مسلې کې داغي عبادت باندې اخته کې خلق بوتانو زیارتونو تبالي جاهل کېږي وو اسباب دي د جهل دای نزان ساتل بکار دي د ټولو نو د زنونو نو یو دا دی چې الحزو فی الاحکام فی اثناء تبلیغ الامر الله احکامو کې اوغه پسې او د الله حکمونو رسولو کې ټوکی کول پکار دا و چې دوی باندې سمدستی په عمل کړي خو نیو کړي او درې مطالبه کړي وي د عمر او درنګ او د کار قالوا له دولنا دعا غړم رب قد ربستان یبین لنا چبانو کیوں تماہیا سدیدا حالت قال ولو انه يقول يقنا وإنا بقرة يقنا غوادا لا فارز نزل ولا بكر نزوانا فارز دسی زړه چې عمر ختمي او بکر چې بالکل ولا ځوان یواده نو سوال به ادا شو چې صدا اوانو درمیانه ده درمیانه والی کې بیا کله یو طرف ته نږدېواله وي نو بین ذالک داغي د وهم د پکولو د پاره به داوي پمینځ د دې کې بالکل درمیانه ده ففعلوا فسو کما تمروا چې تاسو ته حکم کولې شي د الله حکم پورا کوي او د الله بنده بد الله امر پورا کوي پای کې بچي می ګویا نه کوي او دا چې می ګویا نه او دا چلونه جوړول داغه د پرې خودلو د فار او دا ټال مټول کول دا د يهودو صفات قالوا ولو لنا دعا غړم ربک ربستانه یبین لنا جبانو کی متمالونا سد رنگ داغه دي ته ضرورت نه او دې تا به ضرورت مطالبه وي قال ولو انه يقول يقينا غوا ان بقره يقينا غوا صفراء زيړه بیا د زیړې سره بل رنگ مرګره دی او کنه فائدې صدا فاقع اللون خالص دی رنگ داغي بالکل زیړه ده هغه لوکا زیړه چوته وي خالص زیړه چوته وي بل رنگ وګنش تسر الناظرین فائدې دا خوشاله کوي کتون ګولره سوجو ته ګوره به خوشاله کی معلومه شو چې زیړ رنگ د قتل کوغه د غواوی او کوغه د بل سوي سبب د خوشحالي کو جامع او کو د بیزاری ځکه خو علي رضی الله عنه زنور صحابه کرام او زیړ رنگ خوخ کړي په جامع او بیزار کې او تورې بد نا خوخ کړي او بیا خاص طور چې تور په دی وجه خوخی چې دا د روافض او شیعاګانو لباس دی هغه خوخی
نو کو په دی وجه خوخه چې نبی علیہ السلام تور پټکی استعمال کړي او خدا او کو نه غیر دین سره ځان مشابه کې نو به غلطه ده ودي کتاب فائدہ شته تسرر الناظرین دا ایواز غیب څخه خاص نه ده نور بسیم نور تم دا شامل خو بیا هغه څه کې چې کوم څه ته قتل روایو اسنه چې زیل رنگي زنانه او زیل رنگي هغه الګ ته ګوري او پای باندې تخپل ځان خوشاله کوي خو من دي ولې دا لفظ شرعي دی نو ناظرین نه مراد هغه دي چې هغه شرعي قتل کوي بعض خلک هغه دي ته نه ګوري نو بیا د دینه بس یو ځان له ازادي هغه ثابتوي او یاد عبدالرحمن بابا د دې وینانه چې خپل مخته په کتو کې ګناه نشته نو هغه خطا ته دانه دی ویلی چې هغه مخ چې کم قتل هغه بندي پردی زنانه او دارنګي بیګيري الګ ته قتل په غلط نیت باندې او قصدي نه قتل باندې او پاغه باندې ته خپل ځان خوشاله کې نه ناروا قتل نه روا قتل بدی کې مراد او کوته حیوان تم ګوري نو په غلط نیت باندې ګوري ولی شرعي لفظ دی شرعي نظر مراد دی شرعي ناظرین مراد قالوا ذو لنا ربك پدیم تسلی نو شوی بیا مطالبه وا د کاروبار بار وی دعا غواړه مولا درفستانه چې بارو کې متماهی اسد دای صفت ما هي سره د حالت او د صفت مبارک تبوس کیږي و ان البقره قنا غاغان تشابه لنا غړي وړي شي په مونږه ازهري سے ابي بقر لفظ دلتا جنس دي واغان ته مراد و دا دو قسمه چې موږ تبان شوي چې درمیانه او دویا مزيړه نو دي کې بیا غړ وړشته دي ځکه پورا پتہ ونه لګی دا چې کاروبار والا به یو کنه خدریم زل سے انشاءاللہ ویلیو نو ځکه په دریم زل بیان باندې تسلی شو و انا انشاء الله خنا من کو غواړي الله لمهتدون خامخ رسیدون کې وشو مقصد ته او موږ به پوه شو او بیا به دغه حکم پوره کوو روایت کی راضی کو انشاءاللہ نه ویلی ګر لما بوینت لو آخر لبد بار بو تاخیر پورے مشد پارن ویشو خود انشاءاللہ خیر او پایدا و قال ولو انه يقول قنا غواي ان بقره يقنا غاد لا ذلول ند جو تکړې شوی تثير الارض چاړې زمکا ولا تسقل هرسان وبكي فصل ذلول معنا مذلله جوتی کړي شی او ځنه خلق ولا تعبیر دینه کوي پسټ وستلې شی غاړي وستلې شی چې غاړي وتلی وي فهم تعبیر دا جوتی کړي شی او دای بیا د جوتی دو قسمه یو دای چې پای باندې زمکه اړولې شي او بل وب پیراوستلې شي رټي جوته دا دواړه نه دي مسلمتون بچکړې شوی د عیبونو لا شی تنشت ازداغ پیا پای کې خالب داغ نه مسلمتون من العیوب او شیا غداغ ته وای چې کم مخالبي دې ځای پورې چې کوم صفاتونه د غوا ذکر شو ګان دوله صفاتونه دي پای کې شپږ ثبوتی دي او شپږ سلبي دي شپږ ثبوتی چې له ثابت دي اول عوان دویم بیان ذالک درمیانه د دې په منځ کې ده
او دریم صفرا او سلورم پاک او لون پنځم تسر الناظرین او شپږم مسلمتون سلبی چری او الله فارزون دویم لا بکرون او دریم لا ذلولن سلورم تسیر الارض پنځم لا تسقل حرسا شپږم لا شیت فیها دا ثبوتی ثابت دی بگی او سلبی دائنا لری دیو پدی صفاتو بانے موصوف واللہ ہوتا سویلیو موسیٰ علیہ السلام بس بقران تذبحو بقرتن نپکی ثبوتی صفتونو نسلبی خودی ځان تا گرانا کڑو لکه چې څوک سختی کوي ایسا سختی بیا کیږي تاریخ علوی چې بیا ورته ډېر په تکلیف میلاو شو ګرځېدلی وبسې او په ګران قیمت باندې میلاو شو دیو جنا شان د مؤمن دا دی چې د الله حکم راورسیږي د نبی په ذریعه باندې نو بیا به په هغې کې چونو چرانه کوي قال او قیل بنه کوي قال یقول بنه کوي وسمینا واطعنا او دا د یهودو کار دی قیل او قال پای کی کول ویلې شی دی او پلان کې دی سی ویل او دغه رنګي تمنګ ته د عبارت کې د سی وا قالوا الوا الان وجئت بالقرات لدی وکړه په پورا بیان حق مخکې مونږ ویلیو کنه دوی شپورې معنی دي دې ځکه البیان التام نطقت بالبیان التام جلالین ابن کثیر الان بینت لنا وس دې موږ ته بیان وکړو لکه زمون خلک کوئی وست په زور او زیر پوی کړو نو دې مطلب هم بده کې دو او باز لا ور صدا وای چې وس دې په زور او زیر باندې پوی کو تعالی دې خیر یو کور دې آباد نو دوی تم چې دا ویلې شیو نو بس دی ویلو چې اوس دی پورا بیان وکړو فذبحوا علی لکړوا او ما کادو یفعلون او نږدې نو چې کړه دا کار قبل البیان سوال لازی چې کول ته نږدې نو څنګه به کړو نه د بیان نمخ کې چې بیان او تو شو نو بس بیا بالکل نږدې څه چې دا وکړو ابن کثیر وای چې په دې کې د خلکو بدی ذکر شوی وجداد چې د دې دا تفوسونه چې د تعنتی تفوسونه او نادي د زد والو او د مشقت والو تعنت مشقت تویلی مشقت پیدا کول والو د څه تفوس دا د دې صفت یو خدای چې ځان پوي بل پوي او یو داسې مشقت او تکلیف او جوړه دا د دې صفت دی نو د څه د پوسونه دا د دې کار دی او دا بد کار دی دا یې سره سره الله رب العزت په دې باندې دا امتحان کړو په دې امتحان کې د دې دا قال او دا حالو د الله امتحانونه په جان او په مال باندې او کله په دواړو باندې وي خو بس پای کې کله ناکامي راځي او کله کامیابي راځي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا دینه مرکو کې دای بل خواصتي ذکر کړی دی چې توي قتل النفس اتهام البری یو شخص بی گناہ وجل او بری انسان په بدنام اول په باندې اختلاف او لانجه جوړول دای حال بیان کړی دی او دا غي په سیرستو د دی د زلونو حال ذکر کړی دی چې بیا هم کلک زلیو او د غټو نام دا غي زلونو کلک دی وجبان کړي
او بیا د رستنو خلکو خباستونه بیان کړي چې یو پکې تحریف دی یو فریق دی چې تحریف کوي پینځاوي بل فریق دی منافقت کوي قالوا عملنا اغیل رزورنا بل فریق دی چې هغه بی علم دي جاهلان دي صرف تلاوتونه کوي او نور څه نه خبر دي سلورم فریق دی چې هغه د الله په کتاب کې لفظي تحریف کوي په لاسونو لیکل کوي بدلون وایي کوي فوائل للذین پنځم فریق دی ځان ته جنتیان وایي یو څو ورځې دوزخیان او بیا جنتیان لن تمسنا النار الا ایاما معدوده بیا د دې تتمه ده بالتخویف الاخروی والتبشیر الاخروی په آخرت والا ویر باندې او په آخرت والا زیری باندې ای ذکر کړه بیا دا قتل د نفس شدی دا په سو جبان شوی دی کی د تاریخ او تفسیر والا علما بنیاد ذکر کوي چې وراره را پاسې دلو تری وجلو د خزي یا د لور نکاح کولو د باره میراث اغستلو د باره اصلا خبره دا میراث د پانو کو میراث کې خزا او کولور یو او کمال یو زال زبواله او بی په پټه باندې وړو د بل چا دروازې مخې ته چولو پاغي بیا داوام کړو دې ته وای په یو غشی باندې دوه کار کول چې یو خوا به د میراث مراد دینه مراد میراث پادش بل خوا چې په بل دعوه حکم انا بم سملوش او د چې پای دعوه کړو انکار کړو اختلاف جوړ شو پدارا دوبیا موسی علیہ السلام تر اغلو موسی علیہ السلام داغي دواړو چې کله اوریدل کړو الله نه مطالبه الله ته طریقه خودلو اضربوه ببازها د مړي ژوند کېدل نه بغیر داغه د ویلو نه بغیر مسله نه حل کیږي خو مړی بسنګ ژوند شي مړی داسې چې داغه په بدن باندې ولا گزار ورک یا د غوا په حساب باندې ولا گزار ورک ژوند دی وشي طریقې او ته خودلو ژوند شو او هغه قاتل خودلو چې د قور آرام دي او بیرته بیا هغه مړ شوی دی یعنی داغه څه خاص بیان نشته دی خو لیکن الله رب العزت پای باندې دارا بور دکړه را ژوند کړه دیو حقیقت واضح کړه ولی والله مخرج ما کنتم تکتمون عالم چې سپټي الله ښکارا کوي او دغه مسلم حال شوی دا او دویمه بدا مسلم حال شوی دا چې پس د مرګ ژوندون حق دی کذالک یحل الموت بیا دا دغه الاله کې چې دا د دې د پاره دا کنا غزان لره دا ځان یا دغه وخت کې دا قتل پیدا شوی درې قول دي یو قول دا غوال الک دی لره دویم قول دا دی چې نه غوال الک خپل مقصد لوا چې بهترینه قرباني وکي او د دې د تعظیم عقیده ختم شي خو په دې وخت کې بیا دا نفسم قتل شو دا مسلم پیدا شو حادثه چې کله لاله کړي و نو داغي په ذریعہ باندې دا مسلم حل شو دریم دا دی چې نه دغه دا لاله کې واقعا جدا ده دا جدا ده او داغه د پاره یو قرینه ده چې پاغه کې موعظ قال اذ راوړل په دې کې موعظ قتلتم اذ راوړل دا اس چې په کوم ځای کې راشي مستقل والی ته اشاره وی دویم دا ده چې د غوا واقعا مخکې د قتل واقعا رستو ده کوچري د غوا لاول دې د پاره نو په کار دا چې قتل واقعا مخکې او د غوا د لاول واقعا ورستو وي
درېمه وجه دا وایي کوچره د دې نفس د ژوندي کولو د پاره د غوا لالول نو په کار دا چې سمدستي لاله کړي دونه ټال مټولې پکې نه وې کړي څلورمه وجه دا وایي چې د غوا د لالولو حکم او بیا د پوره کولو په منځ کې د ابن عباس رضی الله عنهما د وینا مطابق 40 کاله فاصله وایي چې دا حکم متکله موسی علیه السلام رسولیو د هغه وخت نه تر لالولو پورې دی په کې دا ټال مټول چې کله نو 40 کاله تیر شي دونه وخت پورې دا مړی ژوندې په پاتې کېدل دا مړی چې دی نو پاتې کېدل او بیا چې دی نو د دې په ذریعه باندې دا ډېره اوږده موده اگر چې دغه قول تفسیری تاریخي قول دی ابن عباس رضی الله عنهما ته منسوب خم دغه ده چې هغه ځان له واقعه ده خپل مقصدونو له دا ځان لرو او دوی مدام په کې لري نه ده چې د غوا د لالولو حکم متشوي وو او هغه چې دا پوره کو په دې کې وخت تیر شوی او کله چې بیا پوره کړي ولا لا کړي و په دې کې دا قسم شوی وو نو هغه مسلم حل شو پی او دام به حل شو دام لري نه فداراتم فيها کله چې وجل او تاسو نفسن یو شخص فداراتم فی اختلاف کړو دای په بارکه مدعی ویلتا منکر ویل مان دی والله مخرج ما کنتم تکتمون الله کار کون کېو دا چې تاسو پټول طریقه د ښکار کولو وقلنا بس ویلو مزربوه وحیا مړه ببعضها بزنه حیثیت دغه نفس باندې ځنه د څه وای هو ضمیر مړی تراجه او ها ضمیر نفس ته د دې مړی نفس لکلا سي راپورته کوي ساری پیو وای مخې پیو وای سینه پیو وای په دې بجوان دیش لکه څنګه چې انسان د یو شی ژوند معلومي نو دسي لاس وروړي یا په چوکا باندې هغه وټکي چې پته ولګي چې ژوند دی کنه نو لاس یې راپورته ک په دې سره ولکه د سینې کې بلځي بعضه ها دا وای دویم دا بعضه کې زمير غوا تراجه دي دام غوړه دا غوړه خبر ده بعضه حصے د غوا باندې آئی دا سی کړو اجوان دې شو بس خبریم کړو قاتل خودلو او بیا دا کس د میراث نه محروم شو او زمونږ په دین کې هم دسې دي چې څوک د میراث د پاره مړ کی آی د میراث نه محرومیږي دا مسله زمونږ د دین او د هغې یو شان ده او که څوک دا وایي چې په دې باندې خو بیا د بنی اسرائیلو د غوا د تعظیم عقیده ښه مضبوطه په دې باندې ولی کول دینه بغیر به کړی وای کو دسی نه وی کړی نو بیا به موسی علی السلام ته نسبت کړي وي چې دا د کمال بلداد چی دوی دا علالک بے پایدی گڼل الله تبارک دغه فائدہ ښکار کړلم چې ګور استاسو لانجه په ختم شولو دي کی فائدہ سره د نور فائدونه د متحکار کړو او پدې کې الله دام خود لیکا ذالک دغه سی یحیی الله الموتى ژوند کې الله امر شوی دوباره جون مراد دی پدې او دا یو دغه پینځو زینونه دي چې دې صورت کې په کې باس بعد الموت بان شوی باس الموت بعد الاماته یو دا دی د امرستو د بنی اسرائیل وډاله او دریم مخکې ذکر شو د بنی اسرائیل او یا کسان سلورم عزیر علیہ السلام پنځم د ابراهیم علیہ السلام مرغی خو په دې درې ځایونو کې انسانان او په دو ځایونو کې حیوانان په حیوانانو کې څلور خپيزي په یو ځای کې خر او بل ځای کې دوه خپيزي مرغان
نو دای خودلی چې باس بعد الموت للانسان امشتا للحیوان امشتا نو دو خپیز حیوان لمشتا نو څلور خپیز لمشتا حلال حرام ټول لشتا ويريكم آتي او خایتاس تا دلیلون خپل د قدرت په باس بعد الموت بعد لعلکم تعقلون دې پر چا عقل نه کاروالی یا پویا شي په حق باندې یا من شي د ګنا نه غیمان خودسی واقعي موجودی شوی دي حادثي موجودی شوی دي او د دې باوجود چې وخت تیر شوی دی دی بیا چې دی نوران شوی او زلون وران شوی کلک شوی په دې زور نه اوس ثم قست قلوبكم بیا کلک شوی زلون ساسو من بعد ذلك رسول دینا دا واقعه د زلونو د نرمۍ و او په وخت کې به سنه اثر شوی ورستو بیا چې دی خراب شوی دی او دا د بدبختو خلکو د زلونو حالت دی او د کافرو د زلونو حالت قسوة القلوب فهي كالحجارة پس هغه په شان د غټو دی او شدو قسوه بلکې سخت دی په کلکوالی کې دا او په معنا د بل پدې کې ترقی ده په کلکوالی د زلونو کې د غټو نه دینام زیات کلک دی او د کلک زله د پاره واستباهی الله ویلی فویل للقاسیه قلوبهم عن ذکر الله تبعید و آبادی ولا نشته بربادی ده ولا بیا د غټو نه ولې زیات کلک دی وان من الحجارات دی ته وی تعلیلی وی د علت دی او دلیل دی په دی باندې چې غټو نه زکه کلک دی چې کلک کې غټي د الله د یری د وجه ندري اثرونه قبلې ډېر وبت رواني ګلګ رواني او د زینا خو کې د الله د یرنا او دین هیڅ فائدہ او هیڅ خیر نه وي وان من الحجاره قنزن غټونه لما يتفجر منها خامخادي چرواني کې دینه نهرونه ډیریو بو وان من القنزن دین لما الشقاد چچوي فاخرج من الماء پس راوزی دینه وبو لګیو بتن روان وان من القنزن دین لما هبط خامخادي چرغړي برنخ کتا پل زینا بیزی کی من خشیت الله د وجد يرد الله نا من خشیت الله يهبطو پسدي خو لګي د دې مخ کې دریوالو سره يتفجر يشقق يهبطو من خشیت الله ولی عظیم الله غتا حکمو کې چډيري وبرواني کا لګرو وانی کا د زینا اخواشا نو بس الله عظیم غني حکم عظیم غني بي دغه پیدا ور کوي او دا د وبو پیدا دا ډیره لویه پیدا ده ځکه دا د جون سبب دی او انسان کلک زړیا ته د الله نه نه یریږي د الله د یری د وجنه چالا ډیره چالا لګا پیدا نور کې دا فائدم نور کې چې د زین اخواشه بل زی ور کې ګټه خوا کې کل ازه خالی کوي بل دي کې یو قسم ته زورنم پرتا ده انسان رغزلی انسان لو بد عمل انسان وما الله بغافل ما تعملون ندی الله نه خبر د عمل نه چې تاسو کوي رمل باندې خبر دی کې کله یې راو زیره دوړی کله صرف کې زیری دا زیری کله کې صرف یې روي دیږي کې زور یې را ده زور نه ده بد عملی ذکر شول
بیا دا خو د مشرانو حال خو کشرانو کې بدای راغلی دي ولی زلونه کلک شوی دي نو چې زلونه کلک شو نو بیا داغي بېمانی او داغي بدګویایی او داغي بد کرداری وګورم درستانو نبی علیہ السلام په وخت کې چې کومو نبی علیہ السلام بلګو صحابه کرام بلګو خواره به بکولي چې دې سشي مؤمنان الله ولا تم کټ کړل که مدنی صورت دی او مدینه کې دغه بنی اسرائیل کتابیان موجود افتطمعون یؤمنوا لكم افستمکو تاسو چې خبره به باندې تاسو ایمان براوړي تاسو د وجنه وقد كان فريق يقينا دای وړل داینا يسمعون اوري كلام الله خبر د الله ثم يحرفون بیا بدلیا من بعد ما عقل ورسوانا چې پوښي پای او هم علمون او حال دا دي چې پويږي دای په ګنا د دې فریق نه مراد امام مجاهد وي هم العلماء منهم قال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم تحریف کون کی پټاون کی دا د دې عالمان دي او د امت نور خلق باغې پس روان دي حدیث کې معنوي تحریم ادا دي چې معنی بدل یو حلال حرامونه حلال جوړول حلالونه حرام جوړول ولاتباع لاهوائهم خواهش پرستی د وجنه انسان کې چې خواهش پرستی رااله هغه به د څه کوي یو شی به حرامي دی او حلال یو شی به حلال وي دا وی حرام دي دا ډېر بد شی دی او غلط خواهش دا د انسان نه دین غور کوي اقلوه معنا په مراد باندې پوهدل یعلمون دای په وبال باندې پوهدل په مراد یې پوهه دی وبال باندې پوهه او دای دی وجنه ذکر کړو چې سره د علم ندی د څه کوي او زد د وجنه کوي امام قرطبي وایي چې په دې کلام کې دا خودل دي چې عالم بالحق چې معاند وي نو دا د هدایت نه ډیر لري وي ولې دې په عدم پوي په عیدم پوي په زیرم پوي په يرم پوي په خوم پوي په بدوم پوي بیا د څه کوي نو دا د هدایت نه ډیر لري په نسبت دامي باندې بیا کلام يسمعون کلام الله نه معلومه شو د الله کلام باوري او کلام نه مراسل تورات او دلیل دی چې څنګه چې دی قران ته کلام الله ویلې شي نو مخکینو کتابونو ته ویلې شي دا نه کنه چې کلام الله صرف په دې قران پسې خاص دی دا خبره چې زنه عالمانو کړی ده هغه دي ته سوچ بلکې کلام الله مخکینی وحی او د رستنی وحی دواړو ته ویلې شي او دینه د الله له خبره ثابتي دا نه غنه چې الله رب العزت لره بدانه مانی څنګه چې هغه فلسفیان دا خبره کوي غلط واغه نظریو والا خلق الله لداشت دي او داغه د شان مناسب خبرې دي او د وحی خبرې ټوله د الله تعالی خبرې دي تفریح وکړه